سلامونه او نیکی هیلې ګرانو کتونکو په خیر راغلی پښتو کوکینګ ته. نن به موږ تاسو ته ګاجریلا یعنی یو قسم فرینی ده چې د گازرو او د وریجو نه جوړیږي. نو هغه به تاسو ته تیارو ویډیو د سره وګورئ او د خپل ملګرو سره شریک کړئ. د دې لپاره به زموږ د ټولو نمخ کې پکار وي شپږ غټې قاشوغې باسمتي وریجې، دا به اول سره وینځئ او بیا به یې پستې کړئ په اوبو کې د 1 غنټې لپاره. دوه لیټره شوده یعنی پی به یو لوښي ته ور واچوئ او تاوده به یې کړئ. په کوم لوښي کې چې تاسو دا پی تودوئ نو پتیله پکار ده چې لږه ډبله وي، دا لاندې بیخي ډبل وي چې دا پی پکې ونه سوځي یا لاندې ونه نښلي او ساعت په ساعت باید دغه پتیلې کې دا پی لړئ. د دې لپاره به زموږ پکار وي 300 ګرامه ګازرې، دغسې به تاسو سپینې کړي وي. د ګاجریلا دپاره پکار ده چې دا ګازرې دغسې وړې وړې پریک شي. په وریجو باندې یو ساعت یعنی 1 غنټه تیره شوې ده. دا اوبه به لرې کړو او دا وریجې به دغسې په لاس باندې وړې وړې ټوټې ټوټې کړو یعنی ماتې ماتې به کړو. شودو یعنی پیو یو خوټ واغستو، نو اوس به ورته دغه پریک شوي ګازرې او دغه وریجې ور واچو. ښه به یې پکې ولړو او میکس به یې کړو او دغسې ورو ورو به یې لړو چې یو خوټ پکې دا هم واخلي یعنی یو پیره پکې دا هم وخوټ کېږي. کله چې خوټ واغستو نو اور به ورپسې درمیانه کړو او سر به پې کېږدو د 30 منټو دپاره چې دا ګازرې او وریجې پکې ښې پخې شي او په منځ منځ کې به ته سر لرې کوو او لړو به یې چې لاندې ونه نښلي. کله چې دغومره وخوټ کېدل او ښه ټینګ شول نو بیا به په یو څمڅۍ باندې دغه ښه ووهو چې د لاندې وریجې پکې ماتې شي. کله چې دا پی دغومره نیم پاتې شول نو بیا به ورته نیمه وړه قاشوغه د لاچي پوډر ور واچو. مونږ ورته 100 ګرامه چینی یعنی بوره ور اچولې ده. تاسو کولی شئ که ستاسو نور خواږه هم خوښ وي نو تاسو ورته کولی شئ چې تر 200 ګرامو پورې چینی هم ور واچوئ. دا به پکې د 15 منټو دپاره پاخه کړئ چې دا چینی او لاچي پکې ښه حل شي او مزه یې پکې راشي. نو اوس به ورته 100 ګرامه کویا یعنی ماوه ور واچو. د کویې او ماوې ویډیو زموږ په چینل باندې شته دی، تاسو یې کولی شئ چې هلته یې وګورئ په یوټیوب یا په فیسبوک کې. 2 غټې قاشوغې دغسې پریک شوي بادام او 2 غټې قاشوغې دغسې پریک شوي پسته به ور واچوئ. تاسو کولی شئ چې د بادام او د پستې په ځای باندې ورته بله وچه میوه هم ور واچوئ یا هیڅ پکې هم ور وانه اچوئ، ضروري پکې دا نه ده. ښه یې پکې ګډ وډ کړئ او په درمیانه اور باندې د 15 منټو پورې پکې دا هم پاخه کړئ. دا اوس یې هم کولی شئ چې تاسو یې چینی یعنی بوره یې وګورئ چې خواږه یې تاسو دپاره پوره دي. که کم وي نو تاسو کولی شئ چې په دې وخت کې پکې لږه چینی یعنی بوره نور هم ور اچولی شئ. ګاجریلا کولی شئ چې دغسې توده یې هم وخورئ او که تاسو یې غواړئ چې لږه یخه شي نو تر 2 غنټو دپاره یې هم دغسې پرېږدئ. ضروري نه ده چې تاسې په فریج یعنی یخچال کې کېږدئ، دغسې بهر هم کولی شئ په ژمي کې او په اوړي کې پکار ده چې په یخچال یعنی فریج کې کېږدئ. نو دغه شوله زمونږ د ګاجریلا یو ډېر خوندوره او مزیداره ویډیو. نو که ویډیو هم خوښه شوي د خپلو ملګرو سره یې شریکه کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.